هو مشر به ها بسم الله وکړو وشو پرون 13 ورځ مونږ د یوزر اکاونټ سره ډیټیلز یو ټول پاره ویډیو کې مونږ وکړل نن به مونږ وشو پریکټیکل سټیج ته صحیح ده اول طریقه چې مونږ یوزر جوړو رائټ کلیک on a computer or go to manage صحیح ده right click on a computer or go to manage بیا دلته به چیرته ځئ local users and groups ته به لاړ شئ بیا به دې ځای نه که دې ځای نه ځئ او که دې ځای نه البته دلته کلیک شئ که دې ځای نه ورځئ صحیح ده اوس ګورئ ما سره آلریډي دومره یوزرې جوړې شوي دي که نه صحیح ده اوس کوم زه وګورم چې مثلا د سید حضرت کم نوه یوزر دی سټینډرډ دی که اډمنسټریټور دی صحیح پراپرټي ته به لاړ شي او د دې ممبر آف ته دې ته چې لیکلي اډمنسټریټور صحیح ده که نه نورلا وګوره چې آیا دا سټینډرډ یوزر دی کو اډمنسټریټور دی صحیح ممبر آف ته لاړ شه دا صرف یوزرز دی یوزرز نه مطلب دا دی چې سټینډرډ یوزر دی پوه شولئ بیا که دلته ته غواړې چې د البته د اډمن اتھورټي ورکړي صلاحیت ورته ورکړي بیا به ته څنګه کې اول به دلته ایډ ته ځې د ایډ نه به چېرته ځې ایډوانس ته او د ایډوانس نه به فایند ته ځې دلته به ته چې پیدا کړې اډمنسټریټور د باندې به کلیک کړې اوکې به کړې اوکې او دې ته اپلای اوکې اوس تاسې وګورئ دته دې باندې چې د دې پراپرټي ته چې لاړ شئ تاسې وګورئ ممبر آف هم اډمنسټریټور دی هم یوزر دی که دا یوزر تاسې ته ختم کوي هم صحیح ده ځکه اډمن شو فل اتھورټي دی صلی شوله پوه شولئ په دې معنی اوس ګورئ چې یو یوزر تاسې کریټ کوئ څنګه به کریټ کوئ دلته رائټ کلیک او دلته به چېرته ځئ نیو یوزر ته به ځئ ښه د څه په نوم باندې ته یوزر جوړولی یم زه د فواد په نوم باندې به زه یو یوزر جوړ کوم فل نیم یې چې دی فل نیم زه یم فواد خان د دې فل نیم دی صحیح ده فواد خان د دې فل نیم دی او دلته په ډسکرپشن کې ولیکم چې this user is created by Saeed صحیح ده دا به ورکم پاسورډ ورکې او صحیح ده 1 2 3 د دې پاسورډ شو کنفرم کې به بیا هماغه پاسورډ ورکې کنفرمیشن پاسورډ صرف د تایید تصدیق لپاره استفاده کی 1 2 3 صحیح ده دا به درته نیکسټ بل یوزر اکاونټ چې مې جوړاو درته به پریکټیکل وکم صحیح کریټ مونږ سره څه په نوم باندې یوزر جوړ شو دلته راشئ فواد په نوم باندې مونږ سره چې شو یوزر جوړ شو فل نیم یې چې دی فواد خان پوه شولئ په دې باندې ګورئ اوس تاسې لاړ شئ دا یوزر وګورئ چې جوړ شوی دی که نه خو دا به کم نوه یوزر جوړیږي دلته چې بای ډیفالت کم یوزر جوړیږي هغه به کم یوزر وي سټینډرډ یوزر به ډبل کلیک ممبر او صرف یوزر دی اوس ګورئ ما تاسو ته وویله چې دا صحیح چې دی دا خو اډمنسټریټور دی دا هر کمپیوټر کې هر نوع چینجز راوستلی شي ځکه هم په وینډو سیټینګ کې هم په سافټ هارډویر سیټینګ کې دا چینجز راوړلی شي مثلا داسې مینیج ته مینیج کې بعضې یو اس بي بلاک کوي یا هم داسې سی ډي روم هایډ کوي یا ډسک پارټیشن ته ځي ډسک مثلا پارټیشن کوي دا ټول صلاحیت لري مثلا کنټرول پینل ته ځي پروګرام ریموو کولی شي دا ټول کارونه اډمن کولی شي خو سټینډرډ یوزر یې نشي کولی ها ګورې سټینډرډ یوزر سره به زه لاګین شم دا ویډیو به اول ریکارډ سټاپ کوم بیا به هغې سره لاګین شم ولې چې بنده نشي صحیح ده